په لوري دا تمام کلی خبره دی چې ما غواړي او پلار دلی وایي چې لوفر دی دا سړی په زاریو دی یوه مچکه راکړه ووایه څه وخوړل شوې ووایه ډزې دي او داسې اوازه ده چې جانان یې په یرغل باندې تاوان یا لیونی دا غاړکۍ ځان ته په خپله تړه هلک سړی یم اعتبار را باندې ولې کوي ډېره مننه زم هغه ملګرو ته چې شاعري غوښتې ده له ټولو ډېره زیاته مننه کومه په دې هیله چې زما شاعري واوري او خوښه شي نو یو غزل به زه درته اول کې ووایم دا غزل چې ما ولیکه په ټولنیزو رسنیو کې مې خپور که نو تقریبا ما سره په دې موبایل کې اوس هم تر 50 سکرین شاټونه پراته دي ملګرو په خپلو نومونو په خپل نوم کړی دی په اخره کې دا اوس چې زه درته له کوم سکرین شاټ لګیا یم د یرغل په ځای پکې تخلص جانان لیکلی دی نو همدا غزل د ټولو ملګرو ته ډالۍ چې غزل داسې دی چې اکمل صاحب حق مې ادا کا او بیا وګډېږه حق مې ادا کا او بیا وګډېږه مچکې راکه او بیا وګډېږه د ژوند تر ټولو زبردسته صحنه د ژوند تر ټولو زبردسته صحنه جانان په خلا کا او بیا وګډېږه او ګیلاس په خپلو لاسو ډک که راته ګیلاس په خپلو لاسو ډک که راته ما په هوا کا او بیا وګډېږه او شپه نیمایي ده هله زړه مې تنګ شو شپه نیمایي ده هله زړه مې تنګ شو کوټه رڼا کا او بیا وګډېږه او ډمې اول دې د زړه حال ووایه ډمې اول دې د زړه حال ووایه ټول په ژړا کا او بیا وګډېږه او مقطع یې داسې ده چې که ورکتی نه شي شرمېږي ترېنه که ورکتی نه شي شرمېږي ترېنه یرغل ته شاکه او بیا وګډېږه یرغل ته شاکه او بیا وګډېږه یرغل سه بل کلام هم اورو بل کلام یو غزل دی چې ډک له عذابونو شوې وطنه جهنم شوې ډک له عذابونو شوې وطنه جهنم شوې سم د ګنهګار سړي د قبر په رقم شوې ښار کې ناست عالمه الوګان چارک په سودي ښار کې ناست عالمه الوګان چارک په سودي نوشي جان جاهله چې له ټولو محترم شوې او ښکلیه چې غوسه به تېرېدې هماغه ښه وه ښکلیه چې غوسه به تېرېدې هماغه ښه وه مړه چې خواږه دې راته وکتل نو غم شوې او خود بنو عسکره په جنت نازول کیږي خود بنو عسکره په جنت نازول کیږي مړه ته نو څه رقم ټوټه ټوټه په بم شوې او ته چې نه وې ټول کلی زما غریب پخوا و ته چې نه وې ټول کلی زما غریب پخوا و خانه ته چې راغلې زه غلط شومه ته سم شوې او څومره په زاریو دی یوه مچکه راکړه څومره په زاریو دی یوه مچکه راکړه ووایه څه وخوړل شوې ووایه څه کم شوې او ښکاري د یرغل کیسې د خپل غم درنه هیر که ښکاري د یرغل کیسې د خپل غم درنه هیر که او سترګې خو د یوه مجنونه ډکې ډکې نم شوې سترګې خو د یوه مجنونه ډکې ډکې نم شوې مننه مننه یرغل صاحب کور دی ودان په لورې دا تمام کلی خبر دی چې ما غواړي خو پلار دلی وایي چې لوفر دی دا سړی بیګا په فیسبوک کې یو ملګری بل لیکنه کړې وه چې آیا یرغل صاحب واده کړی او که نه مدني حالت یې څنګه دی که د دغې خبرې ځواب راکړي نو زه به بیا هم له دې ملګري مننه وکړم زه به ورته ووایم چې شکر الحمدلله تر اوسه مې واده نه دی کړی نو بیګا ملګري زیاتره ستا شعرونه هم پوسټ کړي وو لیکنې هم کړې وې یو بل غزل چې هغه نه یو بیت یې اخیستی و شپه د ډزې دی او داسې اوازه ده چې جانان یې په یرغل باندې تاوان شو نو ډېری ملګرو داسې فکر کړی و چې یرغل صاحب به واده کړي او هغه جانان یې به پرې تاوان شوی نو کور ودان یرغل صاحب زه د 3 شاعرانو نومونه اخلم البته تاسو د یو انتخاب حق لرئ یو انتخاب وکړئ چې تاسو د خوښې شاعر څوک دی صاحب شاه صابر امام علی شاه منظر او درویش درانی
هغه هماغه کیسه ده چې هغه شینواری ورسره مخ شوی و، هغه ورته ویلي چې خدای دې داسې حیران که چې لکه څنګه چې دې زه حیران کړمه. صابر صاحب دې الله وبخي، هغه خو د پښتو ژبې یو ډېر نومیالی شاعر و چې شاعري دغه د موږ ګورو اوس هم ژوندی ده. منظر صاحب هم زمونږ د پښتو ژبې له ښو شاعرانو دی، اوس ژوندی دی، الله دې عمر ورکړي. خو درویش درانی د پښتو ژبې هغه شاعر دی اکمل صاحب چې زما ایډیال شاعر دی. زه د درویش درانی شاعري اکثره شاعري ماته په یادو زده ده، په اصطلاح ما شاعري حفظ کړې ده. نو درویش د خدای تعالی له دې نورو ستورو سره پښتو ژبې ته ژوندی لري. اوریدونکو زه چې چا سره مرکه کوم نو په پیل کې لاغه پوره معلومات ترلاسه کوم. زه پوهېدم چې یرغل صاحب د درویش درانی حتمن انتخابوي، ځکه د درویش درانی او د یرغل صاحب شاعري یو څه سره ورته دي، یو د بل په لاره روان دي. نو که زه وایم چې یرغل صاحب درویش درانی ته یو معجزه ده او درویش درانی یرغل صاحب ته یو معجزه ده، دواړه یو له نمودو شاعرانو څخه د پښتو ادب کې دي. نو یرغل صاحب او درویش درانی دواړه واقعا ډیری مینوال لري. یرغل صاحب ملګرو پوښتنه کړې وه چې تاسو، ما مخکې مې یادونه وکړه چې د یرغل صاحب په اړه زه پوره معلومات لرم. ډیر وخت کېږي چې شعرونه لیکي. یرغل صاحب ملګرو پوښتنه کړې وه چې تاسو ولې کتاب نه چاپوئ، علت یې څه دی؟ ډیره مننه اکمل صاحب، ډیره مهمه او ښه پوښتنه دې وکړه. زه دغه اوس د خپلو ملګرو داسې کتابونه په لاس کې لرم یا ما سره شته چې ما ته یې راډالې کړي دي چې اوس پې هغه ملګري پښیمانه دي چې دوی چاپ کړي دي. په دې اړه به درته یوه کیسه بله وکړم چې څه وخت مخکې زموږ د یو ملګري یوه ټولګه چاپه شوې وه شعري، په هغې باندې د مخکتنې غونډه وه. نو ده وی چې ته به خامخا زما په شاعرۍ باندې غږېږي. نو د مخکتنې اصول دا دي چې هلته باید مثبت سړی وغږېږي. نو تاسې باور وکړئ زما د هغه ملګري، زه باید سپینه خبره وکړم، زما د هغه ملګري په شاعرۍ کې په دې ټولګه کې ما داسې څه ونه موندل چې زه د مثبت وارزومه. نو زم دغه شي ته ډېر دقیق یم. ټولو شاعرانو ملګرو ته زه دا وایم چې د دوی هڅه باید دا وي چې د دوی شاعري باید د ادبي بهیرونو له کره کتنو تېره شي، د استادانو له کره کتنو تېره شي، د شعر د مستریانو له مخې باید د دوی شاعري تېره شي. د دوی شاعري چې پاخه شي بیا دې چاپ کړي، ځکه دا کتاب خو یو ډول تاریخ هم پاتې کېږي. دا چې چاپ شي بیا دا شاعري په همدې ډول چې څنګه په کتاب کې چاپه شوې ده دا پاتې کېږي. نو ښه خبره دا ده چې کله د استادانو له لوري، د کره کتونکو له لوري د دوی شاعري تایید شوه، د کره کتنو له هغه جریانه ووته، نو له هغې وروسته که دوی بیا د خپله شاعري چاپوي نو یو ښه ټولګه به هیوادوالو یا پښتنو ته وړاندې کړي. نو دغه موضوع ما هم تمرکز مې ډېر په دې دی چې زما شاعري باید پخه شي بیا چاپ کړم. مننه یرغل صاحب. یرغل صاحب له هغې ورځې سخت ډارېږي چې دغه کتاب لوستونکو لاس ته وغورځېږي او داسې نه شي چې استفراق یې کړي. پلوي کېږي چې یرغل صاحب نور نه لولو، همدومره بس ده او کتاب یې پلو کېږي. یرغل صاحب نو کوشش کوي، الان کې زه څومره خبرې ما د یرغل صاحب شاعري ډېره پخه شاعري ده، خو بیا هم له هغې ورځې نه ډارېږي چې لوستونکی یا مینوال دغه کتاب یو طرف ته کښېنږدي او استفراق یې نه کړي. مننه یرغل صاحب. بل کلام اورو. مننه. یو غزل به درته ووایم اکمل صاحب. ښکلې ځوانۍ ته د ازار را باندې ولې کوي، ښکلې ځوانۍ ته د ازار را باندې ولې کوي، چې راځې نه نو انتظار را باندې ولې کوي. او یلې ونۍ دا غاړکۍ ځان ته پخپله تړه، یلې ونۍ دا غاړکۍ ځان ته پخپله تړه، هلک سړی یم اعتبار را باندې ولې کوي. او دا باید به د ځوانانو خوښ هم شي. لالا په کور کې مې ذره ذره کا مړ مې که خو، لالا په کور کې مې ذره ذره کا مړ مې که خو، دا د ملګرو مخکې وار را باندې ولې کوي. او داسې نو مه وایه چې دا څوک دی دا نه پېژنم، داسې نو مه وایه چې دا څوک دی دا نه پېژنم، ټولې کیسې نو اوس په جار را باندې ولې کوي. او نه غیږ په غیږو نه څه بل چلو ساده ولاړو، نه غیږ په غیږو نه څه بل چلو ساده ولاړو، ملا صاحب حکم د سنګسار را باندې ولې کوي. او ساده سړی یم
خو یوه مچکه خپله راکه. اکمل صاحب ساده سړی یم خو یوه مچکه خپله راکه، هسې خویونه د بازار را باندې ولې کوي. او مورې هغه چې نه وي بله جلۍ نه کومه، مورې هغه چې نه وي بله جلۍ نه کومه، مورې و مورې دا اقرار را باندې ولې کوي. او بېوسۍ نه دې کړه ځواب د یرغل دا پوښتنه، څنګه بېوسۍ نه دې کړه ځواب د یرغل دا پوښتنه چې زندگی په سور انګار را باندې ولې کوي، چې زندگی په سور انګار را باندې ولې کوي. یرغل صاحب دغه دوه شعرونه تا ته به ډالۍ وي چې بیا کافر شم د جانان په کوڅه تیر شم، بیا ټول کله یو اواز یوه ناره شوه، د وفا بوسه به بله وي شاکره دا یوه د جفاګانو کفاره شوه. نو ډیری ملګري به د بل د شعر د اورېدو په تلوسه کې بل شعر اورو، هغه نه وروسته خپرونه رانغاړو. مهرباني. مننه. یو غزل به ووایم، دا غزل مانه اکثره ملګري غواړي. هغه داسې دی چې یا ښکلي یا دنیا ته لکه غر دی دا سړی، یا ښکلي یا دنیا ته لکه غر دی دا سړی، خو تا ته په زاریو باندې سر دی دا سړی. او دې ښکلي خو هر وارې دته سپی ویلی دی، دې ښکلي خو هر وارې دته سپی ویلی دی، او بیا ورته ولاړ لکه نوکر دی دا سړی. او په لورې دا تمام کلی خبر دی چې ما غواړي. اکمل صاحب په لورې دا تمام کلی خبر دی چې ما غواړي، او پلار دلی وایي چې لوفر دی دا سړی. یو ځل بیا په لورې دا تمام کلی خبر دی چې ما غواړي، او پلار دلی وایي چې لوفر دی دا سړی. او نو ده چې د دې قام بلا بلا بچي وژلي، نو ده چې د دې قام بلا بلا بچي وژلي، نو بیا ولې دې قام ته معتبر دی دا سړی. او د ورځې مزدوري او د شپې ټوله شپه ژړا، مسافرو ملګرو ته د ډالۍ، د ورځې مزدوري او د شپې ټوله شپه ژړا، دا ډېر کلونه کیږي مسافر دی دا سړی. او د ډېرو هلکانو چې یرغل خوښیږي نه، د ډېرو هلکانو چې یرغل خوښیږي نه، د ډېرو جنکیو د زړه سر دی دا سړی، د ډېرو جنکیو د زړه سر دی دا سړی. مننه. یرغل صاحب دغه دوه نور شعرونه تا ته به ډالۍ وي چې تعدید نه کوي جرګې پورې د صبر وکړي، زما به شي خو څه مودې پورې د صبر وکړي، هغه د بل د شي د بل ډولۍ کې کیدي نه، خو لږ شان زما د جنازې پورې د صبر وکړي. دا د اوښکو باران یوټیوب چینل ادبي او هنري خپرونه. تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران وحید اسحاقزی، سردار شاه ظهیر او عبدالمعیز علیزی ستاسو به درانه چوپړ کې حاضرېږو. په لوی او بخښونکی رب مو سپارم، هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ.